د یو بل بد نومونه مه ساتئ. د نورو روان نومونه مه اخلئ. دې غټ مخې ته وګورئ. څنګه یې؟ چېرته روان یې؟ سم غوا جوړ شوی یې. سمه غوښه در باندې ختلې ده. او څه هم نور نومونه تاسو نورو ته وایئ چې نه دا خو بد نه ګڼي، موږ خو ملګري یو. او هغه بل قسم بیا وایي چې او هم داسې خبره ده، زه بد نه ګڼم. خو حقیقت کې هغې ته ډېر تکلیف ورسېدو. ځینې جینکۍ په یو ځای ولاړې او بل ته وایي چې ته څومره ټیټه یې، خو سمه کیوټه ښکارې. که تاسو هغې ته وروستو کیوټ ویلی هم وي، خو هغې ته ستاسو د ټیټ ویل خوښ نه شو. که ستاسو ملګری دې وخت تاسو ته څه نه وایي، خو یو ورځ به وي که هغوی ته به دا ښه عملونه به پکار وي او هغه به د قیامت ورځ وي. که تاسو هغوی سره څه بد کړي وي، نو هغوی به ستاسو د ښه عملونه به واخلي. نو احتیاط وکړئ، دې خبرې نه ځان وساتئ. که تاسو هغوی ته څه داسې نوم هم اخلئ کوم بد معنی نه لري، خو هغوی ته خوښ نه وي، نو بیا هم مه کوئ. زه تاسو ته خپله یو کیسه اورم. زه سفر باندې ډېر زیات ځم. نو هلته یو کس و، چاته ما نه پېژندو. نو هغه زما نږدې راغی او راته وایي چې نور وایه څنګه یې نومي؟ نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه چې ما هم هغې له نه پېژندو. او ما ورته وویل چې تاسو څه وویل ما ته؟ نو هغې ویل چې زه تا ته نومي ویلی شم که نه؟ نو ما ویل نه، زه تاسو نه معذرت کوم، زما نوم نعمان دی. که ما ته د نومي ویلو څوک حق لري، نو هغه زما مور ده او هغه ما ته نومي نه وایي. نو مهرباني وکړئ او تاسو هم ما ته نومي مه وایئ. نو ما هغې ته داسې وویل ځکه چې ما ته دا خوښ نه و. ځکه چې چا سره د آخرت کې بد کېدو نه ښه دی چې هغوی ته دنیا کې منې کړئ. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. څومره خطرناکه خبره ده چې ایمان راوستلو نه وروستو تاسو چاته بد نوم واخلئ. اسم الفسوق معنی څه دی؟ داسې یو ټکی یا داسې یو نوم کوم چې چاته تکلیف رسولی شي. که تاسو چا سره داسې وکړئ، نو خپله دا خبره سمه کړئ. او دا هغې کس دپاره ډېره بده خبره ده او خطرناکه خبره ده کوم ایمان لري. ځکه چې دا کفر او ایمان په یو زړه کې نشي اوسېدلی. ځکه چې ایمان یو ډېر ښکلی شی دی او هغه ستاسو زړه له هم ښکلی جوړوي. نو داسې څنګه کیدی شي چې تاسو ایمان لرئ او نورو ته د بد نومونو سره غږ کوئ؟ که ستاسو خولې نه هر وخت داسې خبرې او کنځل وځي، نو دا یو روحاني مسله ده کوم څه سمولو ضرورت دی. او ځینې مفسرانو داسې هم دې له بیان کړی دی چې داسې یو بد ټکی یو داسې کس دپاره څنګه ویلی شئ چې ایمان راوړی دی. چې څوک هم ایمان لري، تاسو هغې ته څه بده خبره نشئ کولی. نو یو مسلمان بل مسلمان ته داسې بد نومونو سره نشي غږ کولی. او کوم خلک نه پوهېږي او ځان نه سموي، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یعنی کوم خلک توبه نه کوي او دا کار نه پرېږدي، نو هغوی ظالمان دي.